السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، زما ګرانو پښتنو، زما د قدر وړ خلک یې ډېر زما قدر تاسو ټول عمر له کړی دی او کوئ به، خو زه ستاسو قدرمن هم یم. دا خبرې چې زه کوم دا د ډېرې مینې او محبت نه کوم. زه به اوس راشم د ښه ژوند په خبرو به راشم چې ښه ژوند په دنیا کې ښه ژوند دی او په ښه ژوند باندې الله خوشحاله وي. الله خوشحالېږي چې ستا اخلاق ښه وي، ستا زندګي ښه وي، ته د الله او د رسول په قانون روانې، ته د دین په خبرو روانې، ته د حضور علیه السلام په حدیثو باندې روانې، نو الله ډېر خوشحالېږي. ژوند که چېرې دغسې تېر شي که نه، دا څنګه زه ویم که زه یم او که بل نو دا ډېر ښایسته ژوند دی. ولې چې په سر هم ډېره سخته پرته ده. ځو به دغه دنیا ته به ځو، خو چې څه خو ځان سره یوسو که نه، چې څه لار خو مونږ ښه وکړو. زه به اوس راشم د مور او پلار په قدر په عزت، چې مور او پلار ډېر یو عجیبه میوه ده او ډېر یو عجیبه ژوند دی د مور او پلار. ولې چې په دنیا کې دوه خبرې دي، د پلار او د مور. ازار د پلار لګي، دعا د مور لګي. د مور هزار ځکه نه لګي چې فساد کې زوی سره په جګړې، مور سره زوی سره په جګړې، لور سره، او سات بعد هغه بیا سم ده نه. نو الله وایي زه د دې هزار نه قبلوم، د دې دعا قبلوم. او د پلار هزار ځکه لګي چې د پلار په زړه باندې یو کال په دې زړه باندې دغه تیری نو چېرته کال بعد د خولې نه هزار وزېږي، نو پلار هم ډېره لویه مرتبه ده، د مور ډېره غټه مرتبه ده چې مور دې ونه بخي. نو الله وایي زه یې نه بخم. ولې په دې باندې چې الله تعالی خو دا قانون را لېږلی دی چې ګوره الله تعالی واده ورکي انسان لا، هغه بیا الله تعالی موده تېرېږي، خدای اولاد ورکي، زوی ورکي، لور ورکي، او هغه ورسره دا ټوله شپه هغې شوګیري نه لیدلي چې کله د دې بال بچ پیدا شي د دې په سر باندې شوګیري شي. نو د زوی زړه په کاڼي او د مور زړه په بچي باندې، نو ټوله شپه دا شوګیرې کوي چې لږ اولاد وجاړي دا ورته نیغه ناست دی، جوټې به وایي، داسې جوټې به وایي، خو ولې هغه شوګیرې به دا کوي. پلار اوري، پلار ډاکټر کوي، طبیب کوي، خو نه پلار هغه شوګیره نه کوي چې کومه مور کوي. مور یو جنت دی د انسان دپاره، مور د اولاد دپاره یو پیشوا ده، مور د اولاد دپاره یو ځان دی، یو ځیګر دی. ځکه مې مخکې وویلې چې د زوی د اولاد زړه په کاڼي او د مور زړه په اولاد. که د مور چا عزت وکړو، د مور چا قدر وکړو، د مور زوی له څپېړه ورکه، زلمي له واده کړي له، یا دې زوی ته څه ویل چې دی پې وخاندي، دی پې غلی شي، الله ته به نږدې شي. نو د دغه مور د مخه بیا دی الله بخي. ولې چې مور ناست دی یا الله دا بچي مې لري، یا الله دا زما د سر ستوری دی، دا به لوی شي، دا به زما پرورش کوي، زه به بوډا شم، زه به کمزوری شم که ژوندی یم، دی به ما وپالي یا بچي، که مړه شم دی به ما وپالي. نو زه به دې ته دعا کوم یا الله دې زمونږ دا بچي لرې خدایه، ښه ورځ وله ورکړي خدایه، دې له جنتونه ورکړي خدایه پاکه، زما د خولې نه دعا وباسي چې زما بچي قدر کوي، نو زه به دعاګانې کوم. نو د دې مور او پلار قدر پکار دی، عزت پکار دی. ولې
چې د مور د خپو د لاندې جنت دی د مور د خپو د لاندې جنت دی دا تلی چې دي د دې تلو لاندې جنت دی خو که چا د مور عزت وکړو چا د مور دعا واغسته نو دا په شاعرانو ویلي دي د مور دعا چې چا سره وي دواړو دنیا باندې به خراب نشي هیڅ چرې به خراب نشي ولې چې دی به خدای په ژوند هم ښه ساتي خو ولې د مور دعا چې کومه ده دا د مرګ نه وروستو ده کله چې مور مړه شي که نه او دته دعا کړي دی به عمر له چې مور یې مړی دی به رنګي دی به خرابېږي نه هېڅ چرې ما ته وګوره زما 80 کاله عمر دی 80 کاله مونږ 3 وروڼه یو 3 واړه وروڼه قدر کولو خو ما د مور ډېر خدمت کړی زه مشر وم مور به ما څخه وه که زوی کره به لاړه یو ورځ راته وایي یاره قسم ګل کره ځمه 8 شپې به نیمه ما ډېر وخندل ما ته خو یوه شپه وکړې بیا راغلي ویل نه دا ځل 8 شپې کوو چې لاړه ورسې سبا له مې کته یو شپه وکړه راغله ما ولې مورې تا خو 8 شپې ونه کړې یاره بچیا وایي هلته اسمان نه ښکارېدو ښار کې وه پېښه وایي زما ته اسمان نه ښکارېدو کلي ته زه که راغلم چې اسمان وینم ستوري وینم سپوږمۍ وینم نور وینم ما زه ښه ده چې ستا هغه 8 شپې وشي تر مرګه لاړه تر علاجه پورې لاړه په خپلو لاسونو مې دقسې لاحت ته کوزه کړه په خپله مې کوزه کړې ده او د شګو په بالښت مې وله سر ایښی دی مال مورې خو دا مې یو قسمت خراب و چې دا اوس سهار ټیم دی بالښتونه م ورته 2 جوړي او داسې ډډه والې ده او زه ورته یم مورې زه خو وزیرستان ته روان یم او 200 میله مزل دی نو که ستا اړه نه وي نو زه نه ځم وزیرستان ته نه ځم نو دې ما ته وویلې چې بچیا لاړ شه ځکه که چېرې نږدې ځای وې له 100 میله کې نو ما به ورته چې ځم مه ځه خو 200 میله روانې دنیا به تا ته په انتظار وي تا ته به ناستی ستا انتظار به کوي چې احمدی به راځي احمد ګل به راځي نو ته لاړ شه او زه ټیک یم تاسې ډډه والې ده 4 بالښته ورته پراته دي ما چې ستا اجازه وایي زما اجازت دی لاړ شه زه لاړم وزیرستان ته پروګرام له 200 میله مزل مې وکړو د شپې مې پروګرام وکړو د شپې را روان شوم سهار لا منځونه نو شوي چې را روان شوم زما مجلس خو اکثر لپاره تر 4 بجو خلک 2 ګنټې مجلسو کې ختم وي زما به تر 4 بجو را روان شوم ډزې د کوواټ روډ باندې سکیم چوک راځي چې دلته راغم یو سوزکي والا دی ما ته ماما کېنه چای به څکواله به ځي اوس ما ته حل نه وایي کېناستم ورسره چای مې وڅښلي د چایو نه بعد یې راته ویل چې احمد ګل ماما مونږ درته ځکه زر حل نه ویلو چې ته ستړی راغی او مور دې حق رسېدلې ده او 11 بجې جنازه وه خو چې ته نه وې نو هغه 2 بجې کا ښه ده چې راورسېدې چې مور ویني چې لاړم مور ته مې وکته مور مې پرته ده ښایسته پرته ده ومې ژړل ورته ډېر خو په جړا باندې خو وایي امیده د مرګي نه نه خلاصېږي ښه چې هغه ما غزل ویلی که نه په جړا باندې امیده د مرګي نه نه خلاصېږي دا هر چا خپله نیټه ده هسې نه چې لیونی شم څه د هجر توره شپه داسې نه نو ورته مې وجړل داسې ورته ولاړو مال مورې الله دې وبخه خو مونږ یې په ژوند بخلي وو ما ویل ټول بچي بخلي دي بچه او ته خو مې ډېر زیات بخلې چې تا زما ډېر خدمت وکړو نو دا زما دې پښتنو ته زما دې وروڼو مینهوالو ته چې دا خبرې څوک اوري زما ورته دا دغه دی اپیل دی چې تاسو د مور ډېر خدمت وکړئ
د مور خدمت وکړئ د پلار هم وکړئ او د مور هم وکړئ د دواړو حق دی ولې چې پلار درله ګټلې ده راوړې ده تاسو یې ماشومان خدای لوی کړي خو مور د سره داسې مینه کړې چې د مور غېږ چې وه نو دا زانګو وه څوک ورته ګواره وایي او څوک ورته زانګو وایي د مور غېږ له به چې لاړې که به پی در نه که شو د نو هم به موده وي دا د مور غېږ دومره خوږه ده نو چې کله ته زلمی شي نو تا هغه غېږ را یاده که که نه چې مور زه داسې په زانګو کې اچولم په غېږ کې داسې به یې خوځولم ټوله شپه م خوځېده جوډه به یې م واله د خوب نه او ته به یې م خوځولې نو دا زما فیل دی دا زما ټولو ته دا مینهوالو ته دغه دی خاص دی درخواست دی چې تاسو د مور او پلار ډېر قدر وکړئ د پلار هم وکړئ او د مور هم وکړئ دا جنت دی جنت به ګټئ خو په دې به یې ګټئ والله چا الله وعده کړې ده چې کوم انسان د مور او پلار تابعداري وکړه او خدمت یې وکړو دا به زه بخم حساب کتاب به ورسره کومه خو ډېر نه لږ او بیا بیا بخم نو نور به زه څه ووایم تاسو ته خبرې خو مې ډېرې وکړي او خبره ټوله په مور او پلار ده دا زمونږ یو ورور دی زمونږ شاکر ورور زمونږ حاجي مختیار د بقا دی او شاکر زمونږ ډېر سخت ورور دی دا رونه هم دي نو دا خبرې ما د الله دپاره وکړي او دا هغوی ما ته وویلې چې ته داسې خبرې وکړه چې په ژوند کې دې کړي ني نو زه مولا نه یم عالم نه یم خو ولې ما زه دې مجلس کې چې دی ما خبرې یادې کړي دي زما تعلیم نو زه د الله د رسول کیسې به ما کولې د الله د رسول د قانون نه خبرې ما که عالم نه یم نو کم هم نه یم تعلیم نه به لږ کم یم چې هغه قرآن ویلې خو زه قرآن اورم زه حدیث اورم زما په هغې عمل دی نو دا تاسو ته یو خاص یو درخواست مې وکړو یو اپیل مې درته وکړو چې تاسو د مور او پلار خدمت وکئ او دی خفه نه کوي انشاءالله چې د مرګ نه بعد به تاسو باندې داسې رحم راوریږي داسې نور به در باندې راوریږي چې تاسو به رنګ یې عمر له چې ژوندي نور زما د طرفه والسلام یا الله هر چاله مومن مسلمان له خدای ښه ورځ ورکړي او خدای په دې خبرو ولا عمل ورکړي چې دې خبرو باندې عمل وکړي او د مور او پلار خدمت وکړي او خدای پاک ولا جنت جوړ کړي او دا وایي چې کله تاسو په حضور علیه السلام باندې اللهم صل وایي نو تاسو له به انشاءالله تاسو له به یو ونه په جنت کې ټوکېږي چې تاسو ښه کار کوئ الله تعالی به دله هلته د پی او د شودو ولې جوړئ مخکې نه بس په دې باندې عمل پکار دی او الله دې تاسو ته هم ښه ورځ وښیي او مونږ ته دې خدای ښه ورځ وکړي او زمونږ له دې پرې خدای عمل راکړي چې دغسې وکړو یوازې تاسو ته نه وایو تاسو له دې خدای عمل درکړي ښه د نیکو د دین عمل د الله د رسول خبرې او مونږ له دې خدای راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین